پاکستان ته بد خبر وایي امریکایي پرمختللې وسلې د ټي ټي پي لاسته ورغلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان امنیتي چارواکي او کارپوهان وایي د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه په پاتې پرمختللو وسلو سره پر پاکستاني پوځیانو بریدونه کوي. نیکی آسیا د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په دې عصري وسلو پرمختللي کامرې او د شپې لید شامل دي. د خیبر پختونخوا صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاري د روان کال د جنوري په 14مه تایید کړه چې د ټي ټي پي جنګیالیو د شپې په برید کې پرمختللي وسلې کارولې چې د شپې لید لري. انصاري ټینګار وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو هم د خیبر پختونخوا په دیره اسماعیل، بنو او لکي مرود ولسوالیو په خپلو بریدونو کې له ورته تجهیزاتو کار اخیستی. دغه بریدونو په 2022 کال کې 113 پاکستاني پولیس افسران ووژل. د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر شیخ رشید احمد هم ادعا کړې چې د بلوچ آرمي په افغانستان کې له بهرني ځواکونو څخه پاتې شوي تجهیزات او وسلې هم ترلاسه کړي دي. وارنویر په نوم یوې څیړنیزې ډلې هم ویلي چې د پاکستان د تحریک طالبان یعنی ټي ټي پي وروستي پروپاګندا ښایي چې د دې ډلې جنګیالي د متحده ایالاتو په پرمختللو وسلو سره روزل کیږي. په دې وسلو کې M40 سنایپر ټوپکونه، M4 کاربینونه، د ICOG لیدونو سره او د A4 او M14 ټوپکونو د تیارو لیدونو سره شامل دي. طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا پاتې شوو وسلو تجهیزاتو ته د ټي ټي پي جنګیالیو او نورو اورپکو لاسرسی رد کړی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.